الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله. دیجه پر خبر را رسیدلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو، لیکن سمیراث وغیرہ د پرینو خودل د دې وجنه څوک دا وهمونه کی دې شي ځان لګټ نه کړي، بچو د پاره ګټه کړي. ځکه چې انسان قران او سنت وګوري، نبی صلی الله علیه وسلم باندې زکات صدقه او غیره د شینم حرام او منو، مگر کله چې وفات کیږي نو یو څو اسونه غړي بځي، یو څو غلامان او پیسې چې عائشه رضی الله عنها فرمایي اغم د وفات نه مخکې ټول بیت المال له تسلیم کړو ورې کړو. دویمه خبره به دا بیان شو چې د رسول الله بیان را له ابوبکر شبلی ویل یا خلیفۃ الرسول، د نبی صلی الله علیه وسلم په مال کې زمګه کې خیبر، فدق او د بنو نذیر نه صبر خمون لراک. عائشه رضی الله عنها ورته ویل چې مار محمد رسول الله نه اوریدلی چې زمنګ د انبیانو نه میراث کې شی پاتې کیږي نه، دغه زمنګ اوسه برخه نشته وي، په دې باندې قناعت وکړو او صحیح شوی. فاطمه الزهرا د ابوبکر صاحب خاله چې د پلار په مال کې مال برخه راکاږي، ویل چې ستا قدر اکرام به کوم، خو لیکن د رسول الله نه میراث نه دی پاتې. شپږ مې شهور سره وفات کیږي. ابوبکر صاحب اجازه طلب کړه د علی رضی الله عنه نه چې زه دې پوښتنه کوم او بیا ورسره دا خبره نشته نه حل کوم. نو ورته ویلي چې رسول الله فرمایلی دي زمونږ نه به میراث نه پاتې کیږي، ته به دې خبره کې ګما وي چې صحیح ده. عبد الله نه پوښتنه وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم امر په وصیت باندې کړی وي او ستې پاتې شوی دی وینا وې دا څنګه نبی رحم الله امر په وصیت باندې کړو، خبره ته صفات نه دی، موږ له قران پر خودلې کنه کمال نه نو قران دی او دا یقیني چې لوی وصیت دی چې الله د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه امت مسلمه لپاره شوی دی د رب العالمین په امر باندې. به د نبی صلی الله علیه وسلم جمالم ذکر کې ظاهری او باطینی چې تقریبا صاحب د نظرۃ النعیم په کتاب لیکلې 12 جلد 301 په خوونه د محمد رسول الله ذکر کړي. دې کې 200 ایجابي او د 101 په د سلبي سبکی دی او څه دی نفي. ظاهر او باطن د دواړه پر رسول الله کې خاصو او کمال ول انسان او ډیر او خیره دغه حقوق په ځامن بیان کړ چې ایمان پر اورل دی، اتباع د اطاعت ته دغه قدر دی، دغه سره مینه ده، دغه باندې درود دی او دغه د شخصیت او د دین ملګرو بیبيانو نه دفاع په کامل معنی باندې معجزې دغه تشریح شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په کتاب لیکلی والفرقان او نور علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي. تر دې پورې امام سیوطی دا خبره ذکر کړې چې د رسول الله د امت سره 200 صفاتو کې امتیازات دي چې خصایص کبرا 2 جلد کتاب لیکلې ده. قران بهترینه او لوی مزیدار کې سم معجزه وا. به د ابوبکر صاحب د خلافت مسله موږ ذکر کړه. عائشه به فرمایي چې کله زما بلار خلیفہ شو دومره مصیبت ور باندې راغی کدا چرته بغره باندې خودلې شوی نو دا غرب مبولي شوی ختم به چې بصیرت باندې ایمان نور راوړي او مرتد شول. مسلمه الکذاب دی روته د رسول الله د وفات یو غم ناشنا، لیکن د غرغوند انسان میدان کې ودرېدو او دین د اسلامي په صحیح معنی باندې تشریح کې چې کوم رسول الله تشریح کړو د خلکو له بیان وړاندې کی. د مکه ولا اراده د الله چې موږ ټول مرتد شو، ځکه رسول الله چې لاړو نور نصر ایتاب صاحب چې ولی واره دي جن لاړو. سهيل ابن عمرو منبر باندې کینه سوړې او مزیدار تقریر وکړ او د شی ویل چې من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن کان یعبد محمدا لا فإن محمدا قد مات. څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند لري مړ کیږي، نو څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کوي غلاړو. د شی تقریر وکړ ته به دا ګمان کول ک ابوبکر چې کړو رضی الله تعالی عنہ. خلک بیرته راځم شو. اهل علم فرمایي ودا ملګرو باندې د شي پریشانی راغلي ولکه د ژمي موسم او د ګړو بزو باندې چې سخت باران او غلی وشي څه په یو خو سبب بل خو باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابوبکر شبارکی وی حب ابي بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر. چې کوم یو انسان د ابوبکر او عمر سره مینه لري وې د کې ایمان دی، او چې کوم سړی د ابوبکر او عمر سره دشمنی کوي وې دا سړی کافر دی او بې ایمان دی. څومره سخت تغلیظ. د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم په تقریرونو کې بار بار دا خبره هم کوله چې الله الله د الله لحاظ کوي، د الله لحاظ کوي زماره ملګرو بارک ورسه هدف مگر زو چې نه کې ولای. عائشه رضی الله عنها فرمایي د خلکو رب العالمین قران کې دا مسله کړی دا چې تاسو د رسول الله ملګرو له دعاګانې غواړئ، دوی ایسه به اعتراضونه شروع کړل.
ابو بکر دا کړی دی عمر دا کړی عثمان دا کړی معاویه دا کړی فلانی دا کړی او کوم یو انسان چې دا خبره دي صحابه مبارک کوي وي د شړی کې د ایمان د زوال مسله را روانه ده ایمان تخریبيږي امام قرطبي رحمت الله علیه امام مالک سره واجب خبره نقل کړې ده چې بسړي باندې شپه تیر شي او سبا ور باندې راغی لیکن د رسول الله د ملګرو سره به یو ملګری کې د ظریف اندازه باندې د زړه کې ورانواله راغی وي دا سړی بی ایمان دی زنديق دی او مالفه کې بالکل د سره د برخه نشته ځکه امام بخاری رحمت الله علیه باب دې خبره باندې کې خو د جواب ثابت دی په بیان د محبت د انصارو کې د انصارو سره مینه ایمان او د دوی سره دښمنی کول د بیمانی بلدی امت د منافقانو حال ده کله نه يهودانو سره بوختنه کوي چې بتاوس کې عزتمن خلک څوک دي نو دوی به دا خبره کوي چې د موسی ملګری علیه السلام او کنه سوارونه چرته سره بوختنه کوي چې بتاوس کې عزتمن خلک څوک دي د عیسی ملګری لیکن کله دې امت د منافقانو نه سره بوختنه کوي چې بتاوس کې خراب خلک څوک دي د محمد رسول الله ملګری نعوذ بالله من ذلک حتی تر دې پر بخول کتابونو کې د ظالمانو لیکلي روافض چې د رسول الله ټول ملګری مرتد شوی سوار شپه کسارونه کنزل رد بد لعن دا شي نه ویلو عبد الله بن مسعود فرمای وان حب ابي بکر وعمر ایمان د ابو بکر او د عمر سره مینه ودا ایمان دی او د دوی تعارف کول په دې مجلس کې ودا سنت طریقه را څه مطلب ابن مسعود سے فرمایي چې د دې دوړو سره مینه ساتل دا خو ایمان دی د سړي د ایمان د تقاضا ده خو لیکن چې په یو مجلس کې د ابو بکر تذکرہ سړي وږي او د عمر تذکرہ وږي ودا سنت طریقه د سړي ایمان ور باندې مخوړان دي ځکه زموږ د دین مشران دي صاحب د مشکات یو جامع کتاب لیکره تقریبا شپږ زره احادیث به لیکي عقیده مخکې ذکر کړی دا به بس عمل ذکر کړی دا به بس نکاح ذکر کړی دا به طلاق مسائل ذکر کړی دا به د اخلاق مسله دا به د قیامت مسله دا به د رسول الله د ملګرو مبارک کې مناقب تشریح کړی دي د شي جامع کتاب پیدا کیږي دا مناقب د صحابه او د علما د اخر د کتاب کې په دی وجه باندې ذکر کړي چې یو خداس موږ د دین مشران دي د دوی شکر استل وکاره او بل دی خلکو په دین د اسلام باندې ډیر عجیب او ناشنا قرباني ورکړي ده او قانون دار چې کله یو سړی په یوشي باندې قرباني ورکړي دغه تذکرہ به وکړ ده لکه ورسره ان شاء الله راشي د رسول الله باسي نشاندهنه شغبه یا دهنی د خلکو راکوله نو داس موږ د دین مشران او رسول الله په خپل ډیر توصیف کوو دلیل په دې باندې چې کوم یو انسان د رسول الله په ملګرو صحابه باندې اعتراض کوي دا اصل کې په محمد رسول الله باندې اعتراض دی د شیخ روافض مبارک راځي چې دوی سره ډیره سخت دښمنی ده کله دا خبره کوي چې په مکه او مدینه باندې زموږ حکومتونه ډاله د رسول الله رخوانه به دوه خبيثانو بس نعوذ بالله من ذلك ابو بکر او عمر کله یو خبره کوي کله بل د سپو الفاظ خنزیران الفاظ دا ټول دوی استعمالي لیکن افسوس په حال د عقل مليانو دی چې کله یو سړی په صحیح سنت طریقه باندې عمل کوي داغه په مقابل کې د قوم را تحریک کوي چې ګوره پلانین دی د شي حرکتونه شروع کړي او دا پروګرامونه شروع کړي سره د دې چې هغه کوم حرکت شروع کړي دا کوم عمل شروع کړي دا محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې ثابت دی ثواب هم بږي زیتی ولې په بل طرف باندې چې د اسلام کوم دشمن دی هغه په اسلام باندې کم تیز روان دی امت له دې ځین ته ورګي چې دا خوشمنګرونه دي دوسر خوشمنګانډیوالی ده زمونږ او سره شریک به یې کې نسل او ناس ولاړه ده د سي ایمان عالم دی په خپل ایمان باندې ویریږي چې اسنه قیامت کې دی پر سب کې الله راوچت نکی او حقیقت ده چې مشه بروچتيږي ځکه من تشبه بقوم فهو منهم څو چې سره مشابهي قیامت کې به الله راوي په سب کې راوچتي ویدار وافي سره غلي مدینه منوره اله نو اې دې مشر سره کشران او شاګردان وی ویلې چې د دې ابو بکر او عمر لپاره کې سره چې د رسول الله په خوا کې دفن دي د شرع وړي دي وی دې مشر عالم رافضي ورته ویلې وی اصل کې دا ټول نقصان او خباثت پر محمد کې دي نعوذ بالله من ذلک وی د خپل ژوند کې خلکو ویلې چې ابو بکر او عمر ابو بکر او عمر ابو بکر او عمر د خلکو بزړونو کې وی د څه ونی نو ځکه اوس پر خوا کې ورته دفن دي او کوم وخت ورغه دا موږ وباش دومره سخت خبره د اسلام تاریخ شکل انسان همیشه مطالعه کوي کفارو په سند باندې اعتراض کړي دي به تور مثال يهود رسول الله له ویلې چې مونږ ته منو قران دې منو الله دې منو خو جبريل بګې نه منو چې جبريل ختم شو رسول الله په خپل ختم قران په خپل ختم د اسلام دشمنان د رسول الله په ملګرو باندې اعتراضونه کوي چې ابو بکر بګې دار کم ترې عمر بګې دار کم ترې عثمان بګې دار کم ترې چې داخله د منځ لاړ زموږ د دین په خپل د منځ لاړ زمونږ د دین چې ټینګ دی ولاړ دی هغه د خلکو په واسطه باندې راغلي دي د دوی تشکیل چې په کوم مجلس کې کیږي هغه کې به ایمان تازه کیږي او چې کوم مجلس کې به دوی باندې رد کیږي هغه کې شړې د کفر په طرف باندې رواني د دې وجه نه عائشه ویلي رضی الله تعالی عنها
چې په کوم مجلس کې محمد رسول الله د عمر تذکرہ نه کوي د مجلس کې بل الله خیرم کینی دي د عمر تذکرہ د ابوبکر تذکرہ د نور صحابه تذکرہ زموږ سوسو ایمان دی زموږ سوسو د ایمان د ترقې لپاره د سبب رب العالمین جوړ کړی دی هم د سدا حدیث کې راځي صحیح حدیث دی رسول الله فرمایي وي زه خپل امت لا امید د دې خبرې کوم چې د ابوبکر سره د مینه وکي لکه څنګه چې زه دوی لا امید د لا اله الا الله ساتم ان لا ارجو وزتم ساتم له امتي د خپل امت لا حب ابي بکر د مینه د ابوبکر لکه څنګه چې ما دوی لا تم او امید ساتلې د لا اله الا الله څه مطلب رسول الله فرمایي زه خپل امت نه دا خبره غواړم چې تاسو لا اله الا الله وایي نو دا خبرم د خپل امت نه غواړم چې د ابوبکر سره مینه ساتي زکه دام د توحید یو تقاضا ده چې دی خلکو مونږ له رسول الله تشریح کړي دی او رسول الله مونږ له قران تشریح کړي او قران مونږ له الله تشریح کړي دی نو زکه په دغه سلسله باندې دوی سره بینه بحث کول یعنی دوی نه بحث کول او دوی سره مینه کول دا د سړي په دی ایمان او توحید کې او ترقی او شتواله راولي دا به بل خبره ده چې سړی د بطور مثال اگر ابوبکر نوم ورکې د جامعینا یا د قشن د کتاب نه د ابوبکر یا د عمر یا د عثمان یا د علي او به افسوس په حال د هغه انسانانو باندې چې د دنیا په خلکو کې د دنیا د سیاسانو ډیر نمونه ورته یاد خو د محمد رسول الله ملګرو نمونه ورته یاد ته پوس کا به یاد نه بطور مثال د یو چانه بوختنو کې چې پلانین څنګه د هر مل لوبغاړي وکلک پیژني چې دا پلانین دي د والیبال والا دی د فوټبال والا دی د کرکټمنین دی د پلانین دي خو که شرط دا خبره وکړه چې محمد رسول الله کاتبین د وحی سودی اخو به غل ودرېږي کدا بوختنه دی وکړه چې محمد رسول الله بچین څومره کدا بوختنه دی وکړه چې 10 مبشره سوګو کدا بوختنه دی وکړه چې محمد رسول الله رازدار سوګو به پویږي نه نو د شي انسان له خپل ایمان باندې غم پکار دی چې هغه طرف باندې دومره مهارت لري او په دې طرف باندې بالکل د سړی وډون دکون دی د دې صاحب نوم چې خپل ابو بکر د اسم کونیه د نوم عبد الله والد شه شو د عثمان نوم دو ابو قحافه دغه اسم کونیه وا ابو بکر رضی الله هغه انسان دی چې په ټول انسانانو کې اول ایمان دراوړ په محمد رسول الله باندې اورې نشه ملګریم دي او د پلار ابو قحافه چې هغه غالبا په اتم کال د هجرت باندې به ایمان راوړ چې کله مکه فتح شو او عجیب صحابي خدا دی چې دا خپلم صحابي دي پلارم صحابي دي مورم بشیم نوسین په صحابو کې د خاندان پیدا کېدل دا ډېر کم و لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې اول نه نیول اخره پر ټول صحابه الله دوی له امتیاز دا ورکړو رسول الله چې کله د لسره مجاهدینو سره مکه لړه داخل شو نو ابو قحافه مکه پرې خو په طرف باندې لاړو وی په دې وخت کې ابو بکر شه بشلاړو او الله سره راونی ورې وسو د نبی صلی الله علیه وسلم مخې شکل کې نو ډیر انتهایی کمزورې شوی او ځکه په خانه سړیو رسول الله چې ورته وکاتو نو ابو بکر ویل شي ابو بکر مال به ویلې وی زبر دې سړی خاله ورغلې وی دا ډېر دردمن کی دا ډېر انتهایی بوډا دی ابو بکر شه ورته ویل یا رسول الله دا سړی بس خاله راځي ځکه دا ایمان له ضرورت لري نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وی د بچی د اکرام د وجنه موږ انت ورغلې وی رسول الله د ابو بکر شه احترام ساتو ځکه حدیث کې راځي چې کله انسان د مسلمان د انسانانو شکر ادا نه کړي د الله شکر نه ادا کوي د ابوبکر صاحب د اکرام د وجنه زب ورغلې وي د اثر او د ګیرو د برید بالکل چې تک سپین ګرځیدل او تا به دا ګمان کوله چې سپین بوټه بلې دښته کې چوسي کیږي نبی صلی الله علیه وسلم چې ورته وکاته نبی ورته ویل چې د وکټوري تغییر وکړي خو غیر سواد ګوره تورواله ورنه کوي یې زیړه کوي ورته او یې سرواله په نګریزو باندې یې زیړواله او یې سرواله ځکه څلور حدیث پرې کې دي رسول الله فرمایي چې کوم یو انسان هغه د سر یا د ګیری یا د بریتو وخت تور کې وې د انسان به د جنت وي بالکل ونه ګوري دا دومره خطرناکه مسله ده کوم انسان چې دا خبره کوي چې بده کې کوم احادیث هغه صحیح دي چې کوم صحیح ده متصل دي دا څه د ځان لګيري دا محمد رسول الله فتوا ده به سپین وخت پر خودل دا بجائز قدري خو لیکن زیړواله او سرواله دي کې به اجر او ثواب زیات علماء په دې باندې به مشاخل کتابونه لیکلي دي د انسان د وخت په اړه کې چې د سر وخت د سنت بریتان کمول دم سنت ګیره پر خودل بالکل سنت زیرنا په تخرګون وخت ابن قیم صاحب ذات المعاد کې لیکلي سلوي کروزنه مخکې دا سنت هر شي د بدن د نور وکتري نو هغه دله به مستحب دي کچرته ختمي او کفریدي لیکن ابن قدامه مغنی کې دا خبره لیکلي دا کچرته او زنانه دیږي ګیره او بریت راغلي نو به هغه لری کول شي ذکر زنانه د پردا حکم نه دی بلکې د بریتو د ګیری مسله چې دا هغه واجب نه ولاله نو رسول الله ورته ویلي وی تاسو دې ابو قحافه دی وکټوره تغییر ورکې خو شرط پکې دا چې ګوره تورواله نه یا سرواله وي یا شوی جوړواله ورسې ان شاء الله د ابوبکر مبارک دا راځي په دې کیفیت باندې
د دې بهترین صحابي ډېر عجیب نمونه دی. یو نوم په دې کې دی عتیق الله ورته خلکو ویلي. عتیق ورته ولې ویلي؟ محدثین یو وجدا بیانوي، وجدا ده چې په اعتبار د بدن سره ډېر انتهایی زیبایی او قشنګ او رونق والا انسان ودا. ورس ان شاء الله د خلیه موږ ذکر کوو چې څومره قطع او څنګه ویخته او په کم کیفیت باندې د بدن مبارک جوړو. یا د دې وجنه چې د بدن نسب کې ډېر صفاواله راغلی، هیڅ نقصان په بدن نسب کې نه و. وجدا ده که سبا چرته د خلکو دعوت د دین ورکینو خلک به د منسب باندې اعتراض کوي چې مړه دا خو پلانې سره ده، دا اوس موږ له قران او سنت یې دی، دا سمون له دین پیش کوي. او ابو بکر صاحب کې بل خصوصي امتیاز داو چې رب العالمین دلته شي معلومات او علم ورکړو چې په اعتبار د نسب سره د ارچ نسب بدله معلوم در پلاني جو هغه پلاني جو هغه پلاني او د پلاني او هغه پورې سلسله بیان کړه. لیکن صحیح طریقه دا نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ملګرو سره ناسو مجلس کې ابو بکر صاحب روانو وی ویلې من هغه څوک شغله خوشالۍ دا خبره چې دا وګوري هغه انسان چې د جهنم د ورنه الله بچ کړي دی وی دي سړي دی وګوري. اتق الله ورته ځکه ویلې چې رب العالمین دا جهنم د ورنه بچ کړي دی. ابو بکر صاحب روانو اې دینه دا خبره معلومه چې دا څومره انسانان موږ تاسو دا ټول هر یو د ورڅ عیسی او برخه بده کېشته چې دا ورمن تړلې شوی دغه په زنجیر باندې دغه پر رسې باندې دغه په کلی باندې برخه باندې لکه صاحب د مشکات چې کوم روایت راوړی راپاږي کې اشاره ده. لیکن به په دې دنیا کې رب العالمین باجده شکرونه موږ تاسو سره خودلې دي چې مکله هغه وکړه پاږي باندې الله به موږ د ور نه بچ کې. ابو بکر صاحب دا ټول کارونه کړي وسه رب العالمین د ور نه دا بچ کړي. د محمد رسول الله ملګری هغه بشړو د جهنم ته تذکرو مبارک لکه عبد الله ابن رواحه کله چې رسول الله سره د موت غزا کې جدا کیږي مشاړي وی ولی د رسول الله په فراق باندې وینا د دې آیات نو ویریدم الله وی هیڅ په تاسو کې نشته مگر وارد وحدله بخمخه ورځي کله مو به بریدي به هم شکر وباس. یو ورځ د خپل سر د بیبي بریغي کې خودره او دستور نه وکړاړي بیبي مو شړل نو دورته بوختنه وکړه چې ته ولې شاړې وستا په شړا باندې ما شړا وکړه وتا ولې وشړل وی قسم په الله چې د آیات سو وشړول. موت غزا کې چې کله دا ولګیدو ملګرو دې ټکر نه اطراف وړو انت شړل شاورته د درد وجنه شاړې د دې وجنه شاړه ما چې الله رب العزت فرمایي هیڅ په تاسو کې نشته مگر بده جهنم به ورتيږي ک الته مولا په کې رئیسار کې به مسوک د الله نه بچي. یعنی دې صحابه سره دا مسله چې ګور الله دې ور لبوزي لیکن دغه نیک اعمال خپل کې چې الله مرباني بچ کې یقینا چې رب العالمین به ټول صحابه کرام بچ کړي دي ټول جنتین دي. جړل به رسول الله فرمایي چې کم سړی جړی نه ودا دلیل به دې باندې چې د بدبختی ده جړه په دې راځي سړی د الله په نعمتو کې سوچ وکي د خپل تقصیراتو کې سوچ وکي د رب العالمین عظمت کې سوچ وکي د قبر عذاب کې سوچ وکي د الله مخه ودریدو کې سوچ وکي شکل د جړه جوړ کې د الله نه دعا وغواړي مجاهده وکي اخلاص څنګه پیدا کړي قران کریم کې تدبر وکي. او دلی عتق الله په دیو جمعنی ویلي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې دین د اسلام د 380 خوونه لري لیکن چې کله انسان لا رب العالمین اراده د خیر وکي نو صبر خدي دی خوونه الله دل ور نصیب شي. الله په مکه خوونه باندې په هغه عمل باندې ایسه به جنت لور داخل کی. ودا خبره چې کله دا وکړه ابو بکر صاحب ویلي یا رسول الله د شو انسان بشرته شي دا ټول خوونه په دې سړي کې موجود د 380 رسول الله ورته ویلي او دا ټول رب العالمین په پتا کې را جمع کړی دي دومره اوچت انسان. رسول الله فرمایي چې دین د اسلام 380 خوونه لري چې کله الله رب العزت یو بندل اراده د خیر وکړي چې عیسی دله پکې ورکه ابو بکر د شي انسان چې دا ټول خوونه به رب العالمین را جمع کړی دي. اې دینه دا خبره معلومه چې جنت د هر چا ځین د ترسو پورې چې د خیر ولا انسان جوړ شغه جنت لور داخليږي شریف سره جنت نشي ورتلې. دویم ته دا خبره معلومه شو چې د انبیانو نور سره ازمکه بسر باندې بده ټول انسانانو کې عزتمن انسان قدرمن انسان هغه ابو بکر صدیق دی. او دریم ته دا خبره معلومه شو چې انسان به جنت لورځي هغه ګور په عمل لکه قران او سنت هم له خودلې دي منځ دي ایمان دي د جبه حفاظت دي د فرش حفاظت دي د امانت لحاظ دي د وادي پابندی را خلق له خیر ورکول دي د مانځه حفاظت دي شکل د شي جوړول دي چې سړی له سړی وګوري سړی له الله راځي مؤمنانو باندې بدنام نه لګول مؤمنانو باندې اختلافات نه راوصل مصیبتونو وخت کې صبر کول د نعمتونو وخت کې شکر کول گاونډي سره خو سلوک پاک دامنی معاملې کې نرمي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول پریوت انسانان راو چتول بیکار انسانان له کار پیدا کول اخر د خپل شر د خلکو نه بندول الله په ابو بکر کې دا جمع کړی وو. دویم ابو بکر چې هغه سابق ال الخير او سابق ال الخير دا معنی چرته چې د خیر کاری هغه کې سړی برخه اخلي. او قران کې الله رب عزت فرمایي چې د خیر کارون لمنډواله یو حدیث کې رسول الله دا اولیاء الله تعریف هم کړی دی. ولی الله تعریف مخکې موږ ویل او چې الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان چې عقیده د توحید او عمل د سنت برابرۍ شکر دې جوړ کړی د رسول الله د سنت برابر جبد الله په ذکر باندې آباد الله لزان نږدې کوي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړي
د فتنو د ځای نزي د نیکی ځای منډه اخلي د الله په دین باندې غوسه کیږي عمل پټ کوي په دې طریقه رسول الله فرمایي حدیث کې راځي انسان چې کله دو جوړي ورکی دو جوړي د قلمونو نه دو جوړي د جامې نه دو جوړي د کاسونو شهر شي دوا دا شهر شاور کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت یو اته دروازې لري د دې جنت د هغه دروازې نه بدله आवाज کیږي چې انسان کوم عمل کړي لري به تور مثال یو دروازه را باب الصلاه چې کله وسړي فرض کړي نوافل کړي سنن کړي نو د انسان له په هغه دروازه باندې आवाज کیږي بل دروازه را باب الجهاد چا چې جهاد کړي الله رب العزت باغه په هغه دروازه باندې داخلي بل دروازه باب الريان چا چې روزنی ولي رب العالمین په حق دروازه باندې بوزي بل دروازه باب الصدقه چا چې په دنیا کې صدقې ورکړي رب العالمین په حق دروازه باندې بوزي بل دروازه باب الذکر چا چې د قران تلاوت او ذکرونه زیات کړي الله په حق دروازه باندې بوزي بل دروازه باب التوابین چا چې په دنیا کې ګناه کړي او به توبه ایستره الله په حق باندې ور داخل کړي بل دروازه باب کاظمین الغیظ چا چې د الله لپاره غصه زغمل د الله په حق دروازه باندې ور داخل کی او بل دروازه دا هغه څوک چې راځي د الله په تقدیر باندې د الله په فیصله چې کله وسړی راځي کیږي الله په حق دروازه باندې ور داخل کی دا مختلف دروازې دي ابو بکر صاحب ویلي یا رسول الله د شی انسان به د جنت اته دروازې د आवाज کوي انسان خو په دې دروازه باندې ور داخلي دي او د جنت په دروازه باندې چې کله سړی ور داخل شي سړي ځان له مزه حاصل کړي ولید شي انسان چې د ټولې دروازې ورته خبره کوي چې یا فلان تعال ادخل علیا راش اسما باندې را داخل شه په ما را داخل شه رسول الله ورته ویلي او وې زه تم ساتم ابو بکر چې هغه بتای ابو بکر صاحب چې کله جنت ته داخليږي د جنت ټولې دروازې ورته خبره کوي چې ابو بکر په دې طرف راشه یا ابو بکر په دې طرف راشه یا ابو بکر په دې طرف راشه jihad د کړي صدقې د ور کړي روشي دني ولي منځونه د کړي غصید الله لپاره د زغملي توبې د استلې دي د الله پر رضا باندې د صبرونه کړي دي دور باندې رضا کړي دا او ذکرونه دغه انسان کړي دي عجیب انسانو ناشنا دي کې خو یو ابو بکر رضی الله عنه تاسو ته ترغیب راکې اوچت همت په طرف باندې او بل اشاره شو دي خبر لچې د ابو بکر صاحب ایمان ډیر ناشنا ایمان دی قوي ایمان حدیث کې راځي رسول الله فرمای وی قوي مؤمن د الله په نسبت دا غوړه په نسبت سره ضعیف لا قوي مؤمن موږ په دې جوړيږي قران کې بسوچ کې ځان په قران سره تړي د الله په نمونه کې بسوچ د الله په مخلوقاتو کې بسوچ د الله نه دعا غواړه ذکر کوا jihad کوا خاصه عمل کوا اخلاص د الله لپاره کوا په عمل کې د الله رب بندگانو سره مینه ساته علم د قران او سنت خپل کا علماء او وخت ورکا د رسول الله شخصیت معجزات وغيرها دا پیژنه د دین او رسول رب العالمین تعالی قوي ایمان درکې یو حدیث کې راځي رسول الله ورځ منځو کې اثر او مخره وګرځو ملګرو له عجیب انسان رسول الله د خپل ملګرو کله کله به امتحان اخستو دلیل به دي چې د ملګری پښتنه بکې چې هغه درس کې نه لکه صاحب اول نه وي یې رسول ولې دینه کانو په مجلس کې ګورم نه نبی صلی الله علیه وسلم بکره کړه د ملګرو باندې امتحان کې ورځ ویل چې کله سار جمع وکړه وی آیاتاسو کې د څه وسوک شته چې هغه نه دروژي کړي ابو بکر صاحب رغور د ناشنا انسان سابق للخير عمر ابن الخطاب ویل یا رسول الله ما خو د شپې نیت نه کړې ابو بکر صاحب غوته اوچته کړه ویل یا رسول الله ما د شپې نیت کړې دروژي نو سوال دلته دا ورې دا خوریا شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل تاسو نه دروژي کړې ابو بکر ویشه او ما کړې جواب دار شریعکار هغه انسان چې هغه کې ایمان نه ابو بکر کې ایمان دی دویم ابو بکر څخه خبره وکړه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام امر دی التا او هغه وخت کې انسان دریانه بچیږي چې د الله په ذات سره ایمان راوړي په ملائکه باندې ایمان راوړي په قیامت باندې ایمان راوړي د الله د عظمت عقیده سره ولري د خلکو د مت او زمنه متاثر نشي د الله سره مینه د قران او سنت سره تعلق مجاهده عمل پټ کول خاص کر د الله دعاګانې غوښتل د الله د رسول پر وادو باندې یقین تقوا په ځان کې پیدا کول او سخا علم شریع د خوب دعاګانې وېما چې نیت دروژه کړي لري به ویلې پتا شو کې د څوک شته چې اغه نن د مریض پښتنه کړي عمر شیبه ویل یا رسول الله دا خلا د ورځې اول دنه پښتنه څنګه من کړي وي ابو بکر شیبه ویل یا رسول الله یمار مریض پښتنه کړي دا ودا څنګه وسار اذان چې اوس ما په دغه کې د عبدالرحمن ابن عوف کورو وې د الله درزه لپاره مې د خپل لار اور بدل کړ داغه په طرف باندې داغه پښتنه مو کړو به جمعات لر عالم دریمه پښتنه وکړه څومره عجیب انسان و دا وې د شو کس پتا سو کې شته چې هغه مسكين باندې خرچه کړي نو عمر سے ورته ویل یا رسول الله تر اوسه خلا ور شو شوین د موږ سم مسکینانو باندې خرچه وکړو ابو بکر ویل چې ما خرچه کړی دا ودا څنګه وې سر وخت چې جمعه درال عبدالرحمن میزان سره راوسو بچی مې
ویدلته فقیر او سائل ویل الله په نامه شهره کې د عبدالرحمن په دلاس کې د وربشو ډوډۍ و دا بچی د لاس مې راواخصه او د ملاس کې ورکړه وی به ویل تاسو کې د څوک چې هغه مؤمن په جنازه کې برخه اخیستي ابو بکر شه ویل او دا ما اخیسته ده رسول الله ویلي وی دغه خوونه شکل په انسان کې راځي مشه رب العالمین به دا سړی جنت لور داخل کی شروجین شي د مریض پوښتنه کوي جنازو کې برخه اخلي او په مسکینانو باندې خرچي کوي دلیل به دې باندې شدا عملنا ابو بکر شپ کړی دي د ایمان راوړل نو ورسته څنګه زموږ د ایمان تقاضا ده رب العالمین کار د عمل سره لري چې منو چې بس ما ایمان راوړی دی او بس حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم تبوک د غزا مبارک د چندې مسله برابر کړو ملګرو چنده واچوي عثمان بن عفان تقریبا 900 وکان سل اسونه 22 لک دینار راوړل 22 کروڑ روپے محمد بن مسلمه راوړي عباس ابن راوړي عمر بن الخطاب غنی مې کور راوړ عمر شه ویل ما د اراده و چې زنن مقابله وکم د ابوبکر شه سره ویمان رسول الله بختنه وړي چې پرې خود ما وښنه مې کور مې راوړ نه مې پرې خود وېدا کړی چې ابوبکر راغی نو رسول الله نه بختنه وړي سره پرې خود له وی اې چې مې پرې نه خود شوا د الله او د الله د رسول نه ارس مې راوړ چندېله عمر بن الخطاب ویل ما ویل چې په دې میدان د ابوبکر میدان نور ونول نه شم ګور اق ابوبکر چې هغه صرف الله او رسول پر خدای د ارچ ټول راوړي دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي په دې مسله باندې به یوازې هغه څو خاص لکه د ابوبکر غوند انسان هر سړی به ټول د شنیش کولای زګه چې فساد غنه کیږي اې دین دوه خبره معلومه شوې یو ته دا معلومه شو رسول الله فرمایي چې کله چې انسانان الله د جنت لپاره پیدا کړو چې جهنم لپاره چې کوم سړی د جنت لپاره الله په هغه کارونه کې استعمالي چې هغه سړی جنت ته ورسیږي دا خلق رب العالمین د جنت لپاره پیدا کړي اوسه کې به کارونه کې استعمال کړل دویم چې کله انسان د الله په دین باندې مال ولګي رب العالمین په مال کې زیاتواله ورکړي لکه رسول الله فرمایي صدقه مال نه کمه غي زیاتي دا سړي بریزه کې پر اخواله راولي رزق کې پر اخواله به صله رحمه راځي د ډوړې نه مخکې ورسره سونه باندې سنت طریقه بني بلکې ادب تقوا څنګه پیدا کول ټول غمونه پر خودل یو غم جوړول چې الله څنګه راځي د الله په بندگانو باندې خرچه او خاص کر سر منځنو سره خو پر خودل نو ابوبکر صاحب د عمل چې په دقه نیت باندې کړو الله رب العزت کده اوچت مرتبه له بوتللو په مدینه منوره کې یو زنانه و چې غړنده و ډیره کمزوري بډای و عمر بن خطاب فرمایي ما ځان سره چې فیصله وکړ چې د الله درزار لپاره به ورسم او دې زنانه خدمت وکاو زیب مرتجا کوم د خوراک سواک تنظیم دا به ارس برابر کړ وې چې کله به دې بډای کور له سوار له ما زیبم جارو او بوم برابر وي ترکاری بم برابر و یو سبب چې بیره لم به بر شکار برابر وي درې مورسه به بیره وي به هم د شکار برابر وي ورځ مرته څوکې پیرو کړل چې دا سړی څوک دی وې چې کله ساره وخت زلالم شو ګورم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خدمت په خپل کولو وې ما ورته چې انک لسباق ته خو هر کار لوړاندې کې ستانه د چاپلار مخکې نشیت لري سره دې چې ابو بکر شه ګوره خلیفہ دی خلیفۃ المسلمین او دا په خپل رعایت کې یو بډای زنانه اړنده زنانه داغه زیم جارو کوي هغه د اوبو تنظیم هم برابرې د خوراک او ساک تنظیم هم برابرې او هر څور ته برابرې باید هغه ورسره به خپل دفتر لدی شي ویما وستانه زمخې کې دی نشم حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود فرمایي زه په منځ باندې ولاړم وې شکل مې التحیه وی داغه مې ورسره به رسول الله باندې درود ویلي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي به دا سره کې دعا وغواړي نو دا اوس قبليږي ځکه دعا برابر آداب د استعمال کړه هغه په دې طریقه باندې چې اول به سره حمد وای داغه نه ورسره به درود به دعا وای آداب کې مخکې موږ دا ویلو اخلاص صفا جامع او د حرام نزان ساتل درکه د موږ مخکې کول مال لګره مخکې لګول د قبلي په طرف باندې کې نسل او ګونډه ماتول او خاص کر لسونه او چتول او درې کړته دعا ویلو عربي کې دعا ویلو وقت د دعا په جندل او زیر دعا په جندل رب لفظ استعمالول د الله نمونه الله لپاره وسیله کې پیش کول په الله باندې حمد او رسول الله باندې درود ټول مؤمنانو له دعاګانې غوښتل د زړه د تل دعا رسول د الله د حکمت او مخالف نه اقرار به د خپل ګناهونو باندې الحاح بسړې کوي او به امین وای او به ملګر له دې شی ویل ابن مسعود سے فرمایي چې دا دوباره خبره ما ونه ورېدا وې کم سړی چې وګاړي چې هغه تر تازه قران واوري لکه څنګه چې نازل شوی دی وې د دې سړي قران تاسو واوري ځکه د ابن مسعود قران ډیر عجیب قران تقوا به ډیره زیاته و وې دا خبره چې کله وکړه ما ونه ورېدا وسلام کورلا چې دا قره مال دروازه چا ټک ټک چې کته مې څوک وي ابو بکر مې ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه مال زیره راکې وې ورس عمر صاحب راغی ګوره په دې زیره کې د عمر بن خطاب نه ابو بکر صاحب مخ راغلی دا زیره مسلمان لور کول دی مستقل عبادت دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بدر کې میدان ویوړو نبی مستقل کسان د زیره لپاره ولېګل یو لاندې طرف د مدینه له بل پاس کعب بن مالک له ملګری زیره ورکه تقریبا 2 جوړی مرته په انعام کې ورکړي بزیری کی. دی باندې خلک خوشاليږي د نه کې د زیره شړې چاله ورکی
یو ورځ مجاهدینو په ځای کې فتح وکړه دا ملګری روان شو محمد رسول الله زیره ورکی ابو بکر صاحب سره مخامخ شو ورته ویل منډه راوي څنګه تیز روانې وي دي چې مجاهدینو فتح کړی رسول الله خبره وما وې دا زیره مال ډکه جزې ورته ویما وې زه ورته وی ویل یا رسول الله ابشر خوشاله شه فلانی ځکه مجاهدینو دومره میدانونو د دشمن ناخستې دي و فسجد محمد رسول الله بسجده پرې وته ګوره دا زیره ابو بکر صاحب د سړینه واقع شو ځان الله لپاره نږدې کی سابق الخير دا معنا دلیل په دې باندې چې دې سجده شکر چې خپل نعمت الله تعالی درکې مجاهدینو فتح په یوځای کړه الله له سجده تکای سجده مصیبت عبد الله ابن عباس شاویل چې میمونه رضی الله عنها وفات شو دا رسول الله بیبي وا په سجده الله له سجده وکړه چاورنه پښتنو کې چې آشنا دا ولي رسول الله موږ له ویلي دي چې کله تاسو له مصیبت ورسېد د مصیبت په وخت کې الله له سجده کوي د دې بل لوی مصیبت کم یو دی د رسول الله ولس بیبینه وی خدیجه وا او دا قشانه ماریا وا عائشه وا حفصه وا ام سلمہ و ام حبیبہ و سودا و صفیہ و زینب و میمونہ و او جویریہ او بل سجده سهو ده بل سجده تلاوت ده بل سجده منځه بعض خلک کله د موضوع کې د منځه په اخر کې سجده کې دا به بدعت ده ناروا ده وجه دا کدا چې چرته دین ونو الله رسول به موږ ته شي کړي وي صحابه موږ ته شي کړي نو دا دین دی دا دین نشو یو صحیح حدیث کې راځي دیلا توجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ جبرئیل ویل شي یا جبرئیل د عمر سے فضائل بچومري د عمر سے فضائل ان شاء الله به خپل ذکر شي دا کوم انسان دی جبرئیل علیه الصلاه والسلام رسول الله علیه ویل شي یا رسول الله چې د یو سړي دومره عمر لکه د نوح علیه السلام معنا زر کال عمر او د زر کال کې د عمر سے فضائل بیانوا زر کال به تیر شي د عمر ابن خطاب فضائل نه ختميږي دومره اوچت انسان نبی رسول الله ورته چې ما تقول فی ابي بکر بارکه تسوي وې دا عمر د ابو بکر ونی کیدا ابو بکر عمر جته نه کوي والا دی یو روایت کې راځي اگر علماء ور باندې سندن کلام کړي اور عائشہ رضی الله عنها رسول الله ویلي وی یا رسول الله اسمان د ستورو په اندازه باندې چانه کې نی وی او د عمر وی اسما پلار وی د عمر سره پلار ونی کیدا دومره ډیر څه د ابو بکر صاحب د وفات نور شو عمر رضی الله عنه په مجلس کې ناسو د ابو بکر صاحب تذکرہ وکړه شفقت پیراغ ایسته وشړل ډیر انتهي زیاته چاور بختنه وکړه چې عمر بن خطاب ولید وشړل وې ما چې دا څومره عملونه کړي څومره جهادونه مې کړي او روزه او دعوتونه مې ولري چې دا ابو بکر صاحب لور کړی شو ابو بکر مال صرف هغه وشپه او ورځ راکې وې زور باندې خوشاله خلک ورته شپه کمر او ورځ کمر وې شپه خو هغه شپه چې کله محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت په لار باندې روان شو د مکه مشرکانو اراده وکړه چې موږ په دمانه محاصره وکړو قتل کو وې دا ور سره روان شو کافرانو د سی ویل چې ارشد دا دواړه اوجل دومره وکان بورکو ابو بکر ګوره مرګ لزان پیش کړي وې چې کله جبل ثور له ورنږدې شو دا رشنی غونې غره دي چې کله حجاج ورغلي کتلې بیا غو وې دی وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام تندرس انسان دی خو ابو بکر ورته ویل چې یا رسول الله مال را پښاشه جزره پاس وخېجو هغه زه خپل ځم وینا را پښاکېږي به ابو بکر صاحب له ایسه ودا ور پښاشه محمد رسول الله پاس غره ور وخېجو وې چې کله حالت ورنږدې شو بیا بار کینو وی ویل زاول وردن نکیګه ما سینه چې مار لړم پکې نه تار zarar درنه کې وی خیره جارو کې او بعد دغه ورته وی یا رسول الله راځه یو دو سوري به چې پاګه کې د خپل کې د غوته مبارک ورکه خو دي یو زما بریغه کې د اثر کېده نبی صلی الله علیه وسلم ودو نو دیجه کې مار یو زنده سره غدلې وټک ورکه دومره ټکی ورکه چې دونه خو خو لیکن دستورګنه وښ کې روان شوي رسول الله دې په خو باندې راوچ چورته وی چې ابو بکر دا ولي وی یا رسول الله زه خو شي وچی چلم او ته مې راوچ څه کنه چې جذبه ستاره خوب خراب نشي وی نبی صلی الله علیه وسلم بیا قدم کړي رب العالمین به ایسا غجل جوړ کړي دومره اوچت انسان او قیمتي حتی تر دې پر سفیان ابن عینه فرمایي او قشيري شه دي چې په سوره توبه کې رب العالمین دې ټول امت مشمله یو عتاب او پیغور غوندي ورکړي دي لیکن سوال ابو بکر نه الله رب العزت فرمایي کتا سوره محمد رسول الله ته اذن کوي زی کومه چې کله ور سره ابو بکر دا ابو بکر صحابیت ثابت شو دا غم ثابت شو چې کله کافران بالکل دې غر لره وختنه وی ویل یا رسول الله کلان دي وګوري خو مون خو ګورینو ولا تحزن خفقه کما ان الله معنا دل د شیګان چې به اعتراض کې ابو بکر صاحب باندې ګوره ودا په خپل ځان باندې ریدو رسول الله ورته شي ویل چې لا تخف د شي دی ویل لا تحزن لا تخف دا من په ځان مې ریګا او لا تحزن دا من چې ستا محبوب په یوځای کې پوت کېږي دلته محمد رسول الله د ابو بکر صاحب محبوب قرآنی صحابي دی دا د عتاب نه بچ دی والله ور باندې سکینه نازله کړي دا د زړه درد ور رب العالمین ذکر کړي د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړي دا چې کم سړی د ابوبکر د صحابیت نه منکر شي ودا سړی کافر دی بلکې د نور صحابیت نه چې یو سړی منکر شي هغه هم کافران ولی زکه څنګه چې ابوبکر د رسول الله صحابي د قشن د نوري ملګری دي
یو سړی و چې پلانې د رسول الله ملګری دی یا مرتد شوی یا دا شوی دا سړی په خپل مرتد دی او په خپل کافر دی د رسول الله ټول ملګری هغه جنتین دی او ټول موږ اوسو د دین مشران دي او موږ اوسو محبوبان دي چې کله ودا وفات شو د پاسور باندې صادره سي پروتو علي بن ابي طالب او رضي عمر رضی الله عنه ویلي وی چې کله رسول الله وفات شو خلک مرتد شول بعض خلک ابو بکر د غره غوندې میدان کې ودرېد او ویلي چې څوک د الله بندگی کوي الله ژوند لري مړ کیږي نو څوک چې محمد بندگی کوي محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو دا نو عجیب او رسوا چې د خلکو باندې بالکل داسې مصیبتونه راغلي ول کتاب ویلو چې غلي شي وي په دې غړو بسو باندې ودا چې کله پروتو صادره باندې خدای شوی علي بن ابي طالب ویل وځي دا نه غواړم چې د مسلمان عمل زما شي خو سواز دغه شړنه چې د پاسه په صادر فرو دي ځکه دا ډېر قیمتي عمل والا دی صدیق بدر اولی وای یو علماء دا ذکر کړی چې دا صدیق ورته ځکه د جاهلیت په وخت کې د دروغ نه ویلي دومره اوچته انسان دویم دانوم دله الله رسول انتخاب کړی دی وجه دا ده رسول الله چې کله معراج اتلو زیتوال عقل شکل راغی جبريل ویل چې یا جبريل زکه دا خبره دی خلکو له حکم چې اسمانون لاړه موسم کول لاړه مو فلان لاړه مو جنت له څوک به زما سره ومني و او ستاسو امت کې وکړه هغه به ومني چې ابو بکر دی ابو جهل سره چې مخامخ رسول الله ورته حال ذکر کړه ودا بدبل چا بارکم ته وای و او ای سره مکه مشرکان هو خاندل دغه په سلاړو محمد خود سي دې خبرې کوي و کدا خبره هغه کړي د سار نه وای چې تر ماکه پورې زلاړم یا د سار نه د نور خطر پورې دی یو ملت په اندازه باندې عمر محمد صلی الله علیه وسلم خبره منم دومره تصدیق والا انسان ودا یو حدیث کې راځي ابو بکر عمر په خبره باندې یو بل سره لږ زره تیز لاړل ځکه دواړه وزیران دي انسانان وو خو ابو بکر صاحب سخت خبره وکړه عمر الله به سو ملت اوري څورته ویل چې عمر مال معافي وکا هغه زینه کوم مال معافي وکا زینه کوم ابو بکر صاحب چې کور لاړو نو عمر صلی الله علیه خپل کور لاړو بس لکه دار چې دا خو ما روړ دی خیر دی کمې چې ته دنه وشو ما به کوم د الله درزه لپاره وی چې کور لراغ نه ابو بکر صاحب کور کې نو مسجد له بس لاړو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کارګزاري ورته ویل دا چې کله عمر رضی الله عنه په دې جمعه را داخل شو د محمد رسول الله په دې رنگ کې یو قسم تغییر راغی لکه غوسه چې بغیر اله وی ابو بکر صاحب ورته مخه شو ورته ویلې چې یا رسول الله والله ما ور باندې ظلم کړی دی یا رسول الله والله قسم په الله چې ما ور باندې ظلم کړی مانه عمر له سونه وای نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې عمر زب دې ټولو دوستانو کې د دوستانو ولې تاسو مال دا پرې دی نه تاسو هغه انسانانو چې کلمات نه بد داو که تاسو ما مخالفت وکړي دغه شړې ما تصدیق وکړي عمر سے فرمایي دی ورسره را پدې خو ابو بکر چا خپه کړي د درمر پوري او بل وجه علماء دا ذکر کړي رسول الله مدینه کې چشمه کا تقسیم کړه به مرګرو باندې سی ربيعي اسلامي له ورکړه او ابو بکر سے ابو بکر او ربيعي اسلامي به کجوره باندې یو بس رباس الانجار علی جنجال ظاهر انسان د خوشړې به خپل حق د بل چانه طلب کی دا څه بزرګین د خپل حق خلق له پرېدا ویش کوم عقیدې دواړو باسر باندې راغنو ابو بکر صاحب دې شلې سخت خبره وکړه مانه د شي کنځلې ونه کړه ورته ویل چې ته یا ظالم یا غاصب یا بل یو څو ملټ اوري ورته ویل چې بیرته مال بخنه وکا هغه زه ته نشو ویل هم د شل پاس مال وې نه وېما وېزو رسول الله رضی الله عنه ابو بکر صاحب را روان دي وخت بنو اسلم رال ربيع علي ویل قبلم د سخته کړي د اوسانه اوس بخنه مغواړي خپم دار رسول الله باندې رسول الله علیه طرف پتا باندې کوي ورته ویل لری شي ته کتا شو ولید او دام خپه کې رسول الله بخپه شو چې رسول الله خپه شو الله بخپه شو چې الله خپه شو ګور ما برباد وې د نبی صلی الله علیه وسلم خاله ورلم به مال دا سړی ماف کما ورته وښ دې مال ویری چې مال سخت خبرو کې کم تا مال ما درته کړي زه ورته څه نشم ویلي وې د شي به ورته ویلې چې ابو بکر الله تعالی بخنه وکي بس سر ز حق ور پورا کې به ورته ویل چې قد غفر الله لك يا ابا بکر ابو بکر به الله تعالی بخنه وکي ابو بکر صاحب د مجلس کې ناشې سره سترګې وکیلاړي دا اوچت شو دي جن لاړو رسول الله ربيعي اسلامي له ویل شي یا ربيعا دا سړی پیژنې دا هغه انسان دی چې زه ټول انسانانو راتم چې کله ما د نه بد دا وکړه واحد امدق انسان چې زما ته اېد کړي دا ګور اسما ملګری د سره به تاسو تکلیف او اذیت ورکوي نه به د جړا ولې کړي دا او د بشړ زیات ولې چې قران به کله لوسو د بشړا کول یا به د ملګری مجاهدین ولې دا ان شاء الله راول چار شم بروز باندې باغه به تشریکو رب العالمین موږ تاسو د ابوبکر تابعدار نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و